Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kafa. Ve selamun ala ibadihillezine astafa. Amma ba'd. Ya eyyühellezine amenu lima tekulune ma la tefalun. Kebura maktan indallahi en tekulu ma la tefalun. Sadakallahul aliyyul azim. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس من ينفع الناس. د افغانستان د اسلامي امارت ټولو مسؤلینو او علماء کرامو او ټولو قومي مخورو او د رسنۍ استازو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې ټول به جوړ او روغ یاست او ښې شپې ورځې هم په خیر تېرېږي. الحمدلله د هرات غور سړک د پروژې افتتاح هغه د خوښۍ لحظه ده چې له کلونو راهیسې د غور ولسونه ورته منتظر وه او په بشپړېدو سره به یې ولس ته اسانتیاوې رامنځته شي انشاءالله. د اسلامي امارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله او د اسلامي امارت نور مشران ژمن دي چې هیواد له مشکلاتو خلاص او ولس ته سوکالي راوړي. محترمو، دا کومه کارکردګي چې په افغانستان کې اوس جریان لري که هغه په هر بخش کې خو تاسو ته معلومیږي نه، ډېر کارونه په افغانستان کې الحمدلله شروع دي. خو کشکې دا داسې وای که د سړک جوړېدل وای، که د بند جوړېدل وای، که د ولې جوړېدل وای، چې دا داسې په اسانه کېدای، ځکه هر شی وخت غواړي. موږ د یو کوچني سړک دپاره چې ماشي یو سروې کوو، په هغه کې تقریبا 5 میاشتې و کال ونه شي، ځکه هر شی چې جوړیږي خو په یو کیفیت باید جوړ شي. داسې ونه شي چې ماشي مطلق د ولسو د ملت و سترګو ته خاورې واچو او کم مصارف چې په کوو هغه ضایع شي. نو دا په یو سم تدبیر باندې که د سړک جوړېدل دي، که د بند جوړېدل دي، که د ولې جوړېدل دي، که نور کم کارونه په افغانستان کې شروع دي، دا څه وخت ته اړتیا لري. نو موږ د خپل ولس د خپل ملت څخه دا خواهش کوو چې دوی دې د صبر او د حوصلې څخه کار واخلي. الحمدلله لکه زه چې څنګه خبره درته کوم، د امیر المؤمنین شیخ صاحب څخه رانیولې، یعنی دا کوم د دغه والیانو صاحبانو چې کوم کوششونه په خپل مسؤلیت کې د هرات د ولس لپاره کوي او چې کوم والي صاحب محترم د غور د ولس لپاره کوم کوشش کوي، یقینا سړی د خپل کور دپاره چې مشخص کوري، په خدای مې دې قسمې که بالا کوشش وکړي څوک. نو تاسې د خپلو مسؤلینو څخه مطمئن اوسئ، ستاسې دپاره ډېر کوششونه کوي او موږ هم الحمدلله دا مو ذمه داري ده چې د خپل ملت د خپل ولس دپاره هغه څه چې په واس و په توان کې لرو هغه د دوی په مخ کې او خپل خدمت ته ادامه ورکړو. چې د دې ارادې بیلګې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د عملي کارونو په بڼه لیدل کېدای شي. د ترانسپورت سکتور د هیواد په اقتصادي وده کې د یو مهم سکتور په توګه رغنده رول لري او پر اساس دا برخه پراختیا موندلی شي.
همدې اهمیت ته په کتو اسلامي امارت د ترانسپورت په برخه کې په خپلو لومړیتوبونو کې نیولې ده او له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره د ځمکني ترانسپورت په بېلابېلو برخو کې دوامداره مجلسونه کوي. هیوادوالو ته د خوندي او معیاري ترانسپورتي خدمتونو وړاندې کول، د عامه ترانسپورت زیربناو پراختیا، د ولایاتو ترمنځ د ترانسپورتي اړیکو پیاوړتیا، خصوصي سکتور له لوري په دې برخه کې پانګونې ته زمینه برابرول او په دې سکتور کې بنسټیزو اصلاحاتو ته زمینه مساعدول د اسلامي امارت د کارونو په سر کې ځای لري. د اسلامي امارت په راتګ سره عملاً د لویو لارو د بیا رغونې کارونه پیل شوي، لکه کابل کندهار سړک، سالنګونه واخان دهلیز، پر کابل سربیره په لویو ښارونو کې د سړکونو جوړول او بیا رغونه، د ولایتونو له مرکزونو څخه ولسوالیو ته د سړکونو غځول او د ولسوالیو له مرکزونو څخه لیرې پرتو سیمو ته د سړکونو جوړول او بیا رغونه، چې چارې یې په چټکۍ سره دوام لري. د ختیځ لویدیځ دهلیز د افغانستان له مهمو ملي او سترو پروژو څخه دی چې د ځمکني ترانسپورت له لارې هرات، غور، بامیان، دایکنډي او میدان وردګ ولایتونه له کابل سره نښلوي، چې دا د اوس یې د هرات غور سړک عملي چارې پیلیږي. محترمو، تاسې د خپلو مسؤلینو او د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه څخه په دې وینا چې کومه خبره کوي، الحمدلله هغه د عمل په ډګر کې ښکاره کیږي او عمل پکې پاږه. ما چې کوم آیات کریمه تلاوت کوي، چې کومه خبره کوو، الحمدلله هغه خپل تر اوسه پورې عملي کوو چې څونه ممکنه وي. خو صرف ستاسې خوشحالي او ستاسې ښایسته مو غرض نه دی، دغه مو غرض دی چې خپل ملک پر پښو ودرېږي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.